د کولو د پاره د رکاوټ په بنیاد باندې الله تعالی کړی نن نسواړه احکامات نسواړه او دا ان شاء الله تاسو ته سبا ثابت هم شي دا چونکه انتهایی بدترین عمل ده انتهایی بدترین گناه ده داغه بنیاد باندې الله تعالی هر هغه شی تدارک کړی دی چې داغه په نتیجه کې دا شکار کی همدا وجدا چې د سورۃ نور په ابتدا کې الله وایي چې دا انزلناها چې نازل کړی دی دا وفرضناها او دا موږ فرض کړی دی دا ضروری کړی دی موږ دیو جنا چې دا تاسو په معاشري کې دا ګندګي به هم لري کی په خپل منځو کې دا غلطفهمي به هم لري کی او دا چې د خفقان او دا پریشانی حالت به هم نه راولي او دغه فحاشي چې تاسو کله نه کوي نو دشمن به هم در باندې نه غالبيږي دشمن به هم در باندې نه غالبيږي دا یو سورت انزلناها چې موږ نه غزل کړه دی دا وفرضناها او موږ فرض کړه دی دا وانزلنا او موږ نازل کړه دی فيها پدې کې یا موږ نازل کړی دي فيها پدې کې آیاتنا بینات واضحه لعلکم دې لپاره چې تاسو تذکروا نصیحت قبول کړئ تاسو نصیحت لپاره او په دې لومبني آیات کې الله تعالی د دې صورت اهمیت او فضیلت بیان کړو چې یو خدا دې چې دا فرض کړی دی او دا ضروری دی او په دې کې واضح نشانات دي واضح احکامات دي او دې لپاره چې تاسو دینه نصیحت حاصل کړئ الزانیتو زناکار زنانا والزانی او زناکار سړی فجلدو اوهی فجلدو جلد پستکی ته ویل کیږي او د دې معنی دا چې داسې گزار ور کوي چې هغه گزار دغه اډو کې ته ونه رسیږي او دومره گزاري چې هغه دغه پستکی باندې اثر پرېږدي د خپل خوګیدو بعض خلک بیا د ګړو سزاګانې یا بعض د ګړو د سزاګان په بنیاد باندې هغه سختیانی هغه سختیو کې چې هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کړی نه نو جلد د زمانہ پستک ده دومره وهل چې هغه دی دنه اډو کې ته یا دنه غوخه ته دغه اثر اونځي او د دې طریقه هم د کوا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت کې به هغه چوکا دې جن زیاته بنو چته ده ان د غلاس داسې چته ول به ورته منډه وهل وغیرہ دا پکې نشته دي الزانیتو زناکار زنانا ابتدا الله تعالی د زناکار زنانه نه وکړه ځکه چې د زنا ابتدا یا زنا د پر لاره عموما د زنانه و طرف نه کیږي کچېری او زنانه خپل ځان ساتي او ستل غواړي نو نر کې عموما په دې طرف ته جرأت کمی په مقابله د زنانه وکي او په کله د زنانه طرف نه نرمي اشاره ملاو شي یا خبره ملاو شي یا داسې حالات ملاو شي پیدا شي نو بیا د نر د لپاره کنټرول په باندې ډیر زیات ګراني نو دا وجه ده چې اوله الله ذکر هم د زنانه وکړو نو زناکار زنانه والزانی او زناکار سړی فجلدو بس اوهی اغی کل واحد هر یو منهما د دې دواړو نه 100 سل جلدتن کوړي سل کوړي اغی اوهی او دا سل کوړي هغه چا د پاره چې هغه عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او کبه دا قوم دا سوي چې د مسلمانانو ماتحت وي او معاهده ور سره شي وي نو بیا هم د مسلمانانو سزا باغې باندې نافذ وي ک عدالت مسلمانانو ته اغراق لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سزا ورکړي و يهودي سړي او يهودي زنانه ته هغه د بار هم دغه سزا وي بیا او دغه خبره دا چې د اصل کوړي هغه چا د پاره چې هغه واده کړی نه واده نه کړي ان دا سې زنانه وي چې هغه واده نه کړي یا دا سې سړی وي چې هغه واده نه شوی او د واده نه بغیر هغه نه زنا او شولا د دې لپاره بسل کوړي کچېره د هغه نکاح شوی دا او خود نکاح نه بعد رخصتی نه ده شوی او رخصتی کې خاص طور باندې مباشرت نه ده شوی کدا سه حال کوم هغه نه زنا سرزده شو نو سزا به عمدکا سل کوړي وي همدا سل کوړي وي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې د مسلم شریف حدیث ته د عباده بن صامت نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدکار سړی او د بدکار زنانه لپاره مستقله سزا مقرر کړی و هغه تاسو ته کوي هغه وایي چې غیر شادي شوده د لپاره سل کوړي دي او هغه چا چې واده کړي شوی وي هغه د لپاره سل کوړي او رجم ده سل کوړي او رجم یعنی سل کوړي په خپل ځکه پاتې دي رجم ور سره
ورستو یو کال جلاوطنی یو کال هغه د کوګل نه اوتل شي بیا دا رجم الله تعالی د رجم په بنیاد باندې هغه سل کوړو سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې کې مدغم کړل ان د سل کوړو د هغه لپاره د وهلو ضرورت نشته بلکې هغه به رجم کړل شي کچېره د واده کړي وي زنانه وي او کواده کړي وي دا نارینه وي واده نارینه وي که زنانه وي او هغه سړی چې هغه غیر شادي شوده دي واده نه کړي زنانه ده او کناری نه نو هغه د پاره سل کوړي ګوړی دی وهل او یو کال جلاوطنی ده خو یو کال جلاوطنی په حدود او په تعذير کې تاسو چې غزده کوي فرق نو بیا تاسو په مشکلات کې بنا راځي یو دی حدود حد هغه دی چې الله مقرر کړی وي دته ویل کېږي حد په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کمه یا زیاتې نشي کولای چې جای چې بل قاضي او یا عدالت او یا بل هیڅ حکم نشي کولای دا الله مقرر کړی یو د تعذير هغه وی چې قاضي د حالات مطابق هغه کې کمه زیاتې معافي کول وغیرہ دا کول شي هغه ته وی تعذير نو کوم حدونه چې الله بخپل خودلی دي په دې کې زیاتې او کمه اختیار هیڅ چاته نشته او کوم چې تعذير وی هغه حالات مطابق هغه کې زیاتې او کمه دا دواړه کول شي د حالات مطابق نو سل کوړي چې کم دي دا باقاعده حد ده پدې کې هیڅ وخت هم کمه یا زیاتې نشي کولای به ورستو احکامات سره نور دي چې پدې کې خاص خبره ده چې دا غسړې کچیر په خپل اقرار وکي او خپل اقرار د پاره هغه شرایط چې قاضي په د باندې ټول لاګو کی چې د عقل هم وي د پویږي هم د خيار هم وي د باندې چا زورم نه کړي او د خپل مرزیم دا کار کړي وي نو بیا خو صحیح ده دا قاضي باندې منحصره ده چې د ثابته کی او کنا چا د باندې الزام لګولې وي نو الزام لګولو د پاره د څلورو کسانو گواهی او داسي گواهی چې هغه وایي چې مونږه دا دوه کسان داسې لیدلیو عمل د زنا لکه څنګه چې په یو کوی کې بلټې وي آلات می داسې لیدلیو آلات سړی او خزانه د سړی او د زنانه هغه حصي چې کومه حصو د زنا په استعمال کې راځي دا می داسې لیدلې وي لکه بلټې په کوی کې وي یا بستانه کتاب یو سړی مثلا اولیدل چې یو خزه یو سړی د بربند خپلو کې ناشتي ولار دي ملاستی یا هغه په خپلو کې مینا محبت کوي او کیسنګ کوي وغیرہ وغیرہ دا اطلاع بده نه کوي او نه په دې اطلاع کول باندې په هغه سړو باندې به سزا مقرر کیږي کچېر یو سړی داسې اطلاع وکړه او هغه کړ اجتهاد لیدلی او هغه سړی یو او څلور نو یا دو یا دریو او دا خبره یا دا واقعا هغه په حقیقت کې ولیدله نو بیا به هم هغه د پاره اتیا کوړي وي 80 کوړي سزا بغي ته ملاويږي دا الا چې کله دا څلور گواهان بار وینا بس سړی کول نشي په دې عمل پستر ولیدل باندې وګوري دا دې د پاره چې د دې شهرت نه کیږي تشهیر دي نه کیږي ځکه چې دې خبره چې څومره تشهیر کیږي دومره بدکاری د پاره لارې جوړول کیږي چا بزرګ کې چې بیماری وي هغه بیا په مو خلکو بسې ګرځيږي او دا خبره دومره ګنده ده دومره بده ده قبیحه ده چې دا اډو خور نشي دا څومره چې پټي عمره خدا پټي دلګي پکار دي جی غیر محسن د پاره نیمه سزا ده او نیمه پر رجم باندې نه کیږي رجم نیمیږي نه رجم بسنګ نیمه هغه د پاره بسل کوړي وي بیا کچېره ده شادي شوده وي الا کوم مقصد هغه ده وادي کړی او جنې او بس دوړو د پاره یو د پاره بسل کوړي وي بل د پاره به رجم ضروری نه چې دوړو د پاره یو شان سزا وي یو الګ واده کړي ده او کمی جنې سره چې بدکاری وشوله هغه واده نه ده کړي نو هغه جنې د پاره بسل کوړي وي او د الګ د پاره بر جمعي او دا جنې د الګ سره لاړه جی او دا شیطان په جی جی او سره لاړه خدا معلومه جی هغه جی څومره چې الله تعالی په دې کې سختی کړې ده کنه سختی د دې په شهرت کې او د دې په ټوله غولو کې نه ده کړې سختی د باندې سترګو پټولو کې کړې ده په د باندې پرده اچولو کې کړی دا د دې یو دلیل د ډېر زیات اهم ده اهم احکامات دي خو خلک ابتدا کې فورن راځي نه به د پردي احکامات هم دي چې کوم سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجم سزا ورکړي و ماعز رضی الله تعالی عنہ یا غبل زنانه ته تاسو ته پته ده چې ماعز کوم زنانه سره زنا کړو ولې نشته پته ولې نشته پته عائشہ وسی
اړو پښتنه نه کړي تا چا سره زنا وکړه دا د دې دلیل دی چې تاسو مې نه کوي